السلام علیکم ملګرو څنګه خیر دی برابر یې ټیک ټاک سور کې ماشاءالله د آیات جسې پزی کې بیا ټول هغه درانه پښتانه راغونډ شوي دي او انشاءالله پروګرام هم سٹارټ کوو خو ډاکټر صاحب رالاله او دا ملګري ټول السلام علیکم اچھا بچا باقي موبایل ډیوټیم ته حواله کوو ٹھیک ده ٹھیک ده نو بس شروع به وکړو نو بس یو څو دوه غزلې به راته ووایم او یو به راته په ترنم کې ووایم ټیک ده نه زه د چاته کار کېږي موږ به تقریبا کم از کم 15-20 منټ ووایي که نه اگر چا څه فرمایش شته دی فرمایش راته پیل ووایه چې دا فرمایشونه درته ووایم نو ضمیر بایی سره الله چې وخت راته چې پدار خیجی او شنه دي د خندانه پښتانه پدار خیجی او شنه دي د خندانه پښتانه یریږي نه د مرګ نه مسلمانه پښتانه ته کوږ راخته کېږي او ته کوږ راورېږي چا بیا چرته پښتانه ته کوږ راخکې کېږي او ته کوږ راورېږي چا بیا چرته وجلي دي بارانه پښتانه چې ته یې راله را نه کړې زما پې پوخ یقین دی ابی دادا دې هم نه و جانانه پښتانه بند کړه رپېټه چې ته یې راله را نه کړې زما پې پوخ یقین دی ابی دادا دې هم نه و جانانه پښتانه قمقله لیونیه زه تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه قمقله لیونیه زه تپوس ته چا نه وکړه د رور واده له هم نه ځي د ځانه پښتانه او دوه درې شعرونه چې مړه دي په دې خاوره شهادت ته پښتنو دی دا نور خلک په هم ځي خو جنت ته پښتنو دی ډېر غړ غړ خاماران مې د خوراک په تکل ګرځي الله کړی په خپله حفاظت ته پښتنو دی ډېر غړ غړ خاماران مې د خوراک په تکل ګرځي الله کړی په خپله حفاظت ته پښتنو دی دا نه وایي چې وخوره دغه ست ته پښتون نه دی راځه چې وخورو ګرانه دغه ست ته پښتنو دی پښتون یمه د مور په سر څادر د خور برقه خو ضروري ده دا پال د پښتنو دی دغه پت ته پښتنو دی سینې غلبیل غلبیل شي مخ اړیل ورپکې نشته غیرت ته پښتنو دی دا عزت ته پښتنو دی پښتون یمه ضمیره پښتانه خو ځکه ستا یمه پښتون یمه جمعه کړی صفت ته پښتنو دی چې مونږ روغه کړې خو بچې دروازه بنده ساته څوک په دې مړ کې د حجرې دروازه بنده ساته خدای څوک چې مې زړګی په پښتونخوا نه سیزي خدای هغو ته له توبې دروازه بنده ساته بنده ساته چې تاونه به مې ټول د خپل جانان در نه وباسمه خدای شته دی چې زور د هر ارمان در نه وباسمه دا ماته چې د سرو شونډو د پاسه رقیب شوی دی که چېرته په لاس راغلی نو پیزوان در نه وباسم یه زړه یه لیونی شي څه په ګډو وډو سره یو یار له دې ورکومه دا پیریان در نه وباسمه رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته رقیبه خو که ګیر مې کړي نوکان در نه وباسم او غزل دی چې یو څو شعر دي د غزل نه مخکې ډاکټر صاحب ته مې په لار لار ویلي دي خو بیا یې درته ډالۍ ټولو پښتنو ته ټولو ملګرو ته چې د زوی میاشت وشوه چې مړ دی تلاجه کې پروت دی پلار یې لا اوس هم د راتلو په وسوسه کې پروت دی چا ورته ویلی دي چې لږ زخمي دی چا ورته ویلی دي چې ډېر زخمي دی پلار یې روان دی په کوڅه کې غریو نیولی ښکاري زوی د روډ په اکسیډنټ کې وفات شوی ښکاري زما په خیال باندې له دې دنیا نه تلی ښکاري چا ور لمون تی دی نیم لاس یې په ټریله کې پروت دی پلار یې لا اوس هم د راتلو په وسوسه کې پروت دی چا ورته ویلی دي چې لږ زخمي دی چا ورته ویلی دي چې ډېر زخمي دی د نوي ژوند د ابتدا نه مې شروع کړې د ما مینه نه کوله ستا نه مې شروع کړې د له یوې سختې مې خبر په محبت کې نه کړې زړګیه څومره پاڅانه مې شروع کړې ده د غلې قات ته چې غله به راله راکړي که نه مصر ته ځمه د کنعانه مې شروع کړې ده زه چې اول به د کم ستاسو د کلي د ملا نه مې شروع کړې ده زه شرابي نه وم خو ستا د لاسه شومه داسې ما ضمیر نسکل د بېګانه مې شروع کړې ده چې د ستا
د ظلمونو د جپانه بلا څه جوړیږي زه خو یې شاعر کړلم چې ستانه بلا څه جوړیږي یو وخت د دې نه بغیر مور چرته وده نه کړم هر وخت بلا ده د بلا نه بلا څه جوړیږي څوک امن نه غواړي خو زر به ورله نوم بدل کړي د خړې پړې پښتونخوا نه بلا څه جوړیږي خو لکه یوه ژبه ده یار مې پکې دوه ساتلې خدای خبر چې د جانانه بلا څه جوړیږي ښه ورته پته ده چې مال یې ونې کړی دی خو چاته یې ویل د زمیر خانه بلا څه جوړیږي اور مه کوه زور مه کوه نه دی ښه زړه اعتبار پې نور مه کوه نه دی ښه دا په هره سخته کې په کار راځي ډز ګوری پرور مه کوه نه دی ښه دا په هره سخته کې په کار راځي ډز ګوری پرور مه کوه نه دی ښه یم مور زما خوښه د تی نه غواړې نو غم دی د انګور مه کوه نه دی ښه مه یې څکه ضمیره ګناهګار شوې پې سور پرېږدوه سور مه کوه نه دی ښه د ډېرو خوش قسمتو سره یار ملګری کېږي زما سره اکثر دشمن په لار ملګری کېږي یه ملا صاحب وایه له دې خوب تعبیر مې څه دی زما سره د شپې په خوب کې مار ملګری کېږي په موږ پسې د وچو غرونو کاڼي را پرېوځي دا څوک دی چې زما سره په جار ملګری کېږي ضمیره خوشحالي د محبت له وروستی وي خزان وهلي ګل سره بهار ملګری کېږي ټیک شو چا بچا کیمره دې په دې مینهوالو لګوه لږ پاسه که نه وږي نه نه ماشاءالله ډاکټر صاحب ته شیر نه ډالې کې ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب صاحب تعارف د سره کوم د ډاکټر صاحب کنیډین نیشنلټي والا دی او د کیم هسپتال کې د زړونو خوش سپیشلیست ډاکټر دی ماشاءالله او د مدان سره تعلق دی ماشاءالله د مزه هم دغه کوي چې زه وایم السلام وعلیکم السلام راځئ دلته راځئ دې خورا شئ دا خالي دی خورا وړي دی بیا خورا ده کې قام خدمت وکړي دا ډېره غټه خبره ده راځي شاته وړي ډاکټر صاحب ته خسته او سودا غړالې کوم کینه کینه چې غل چې هر کله په غلا کورونه وران کړي خپل ترې جوړ نه کړي بلها کورونه وران کړي پښتونخوا چې راله چا دله دوبې کړه د دې خلکو دی الله کورونه وران کړي پښتونخوا چې راله چا دله دوبې کړه د دې خلکو دی الله کورونه وران کړي خپل کورونه به یې خامخا ورانېږي څوک چې هر کله د چا کورونه وران کړي یې ضمیره بعضې وایي دهشتګرد دي څوک په فی سبیل الله کورونه وران کړي چې اول تبلیغ ورته پکار دی که یې ونه مني پس د هغې نه کافران وجنه جنت ته به ځې چې خودکشي خدای حرامه کړه نو یې ظالمه دا تا ته چا ویلي چې ځان وجنه جنت ته به ځې زه د جهاد خلاف نه یم خو یا امیر صاحب نه ته حکمونه د قرآن وجنه جنت ته به ځې د هغې چغې او سورې له تا نه څنګ هېرېدې د یوې مور د زړه ارمان وجنه جنت ته به ځې او شعر دی پکې چې دا قرآن نه دی ویلي دا چېرته شیطان ویلي چې په مکتب کې ماشومان وجنه جنت ته به ځې صیبه ښکاره پته یې دا ده دلته راشه چېرته په پاکستان کې ضمیر خان وجنه جنت ته به ځې او دوه درې شعره چې د چا بچو د چا انګور له زندګي تباه کړي دښمني څه ده خو ټول کور له زندګي تباه کړي خدایه دغه یو عذاب د پښتنو نه لرکه په کنال ځمکه باندې رور له زندګي تباه کړي خدایه دغه یو عذاب د پښتنو نه لرکه په کنال ځمکه باندې رور له زندګي تباه کړي په ماشوموالي رښتې مه کوئ خدای ته ګوره رونه د ګل په شانتې خور له زندګي تباه کړي دا بعضې زوی خو چې د سره پیدا شوې نه وې مړه قسم دی پلار او مور له زندګي تباه کړي او دوه شعره چې په زړه پته دوه شعرونه چې ژوند که بې له تا نه وی نو مړه به وې مرګ که د خفګانه وی نو مړه به وې ژوند کې خو مې یو الله ته سترګې د رزق که د خانه وی نو مړه به وې زه په مینه کلکه عقیده ساتم ځکه بې ایمانه وی نو مړه به وې دا خو د دوه دریو میاشتو رنځور کړم عشق که د پخوا نه وی نو مړه به وې زه ضمیر د مور په دعا رنګ یم ویل که د بابا نه وی نو مړه به وې ٹھیک شو بھائی الګ نه چا بچا کړ چا صدقې د مرګرو نم ته پوسونه فرمایشو یوازې شاعري خو باندې کړ چا څه خبرې د چا څه ارماني صحیح مسلې وای ولا یو سٹارټ تاسو بالکل اسماعیل بھائی تا پڑھا سی دی ها نوم ګرځي ته راځه لکه دې ګرانې ته یې زوړو راځه ها وړو پیژنې کنه مې راځو څه غړې وړه کنه ها لګراځو ته کنه ما امر ته کېنا کپا دا لغون نه کوي
د تیر شته بل څه وای خیر ده کله ټپې سي روبایي پکې وای ټپې وای راتي په جانا را رضوا ما کتنه روماني شعرونه دي مشران ناس دي چې ټوپک اخلمه په ځان یې راډزوامه قصه ورانه ده ټوپک اخلمه په ګران یې راډزوامه قصه ورانه ده په ځان یې راډزوامه ای بل ها خلک یې مړه کړه تپوس نشته له دې بر کلي په خان یې راډزوامه که یو ځای مخې له راغله له یارانو په رقیب او په جانان یې راډزوامه چې زما زړګی او زما ځان د خدای په ټپو کې نه چې پوره کېږي نه ارمان د خدای په ټپو کې نه چا واچلک پاسه د ملګري نه غواړه ها ملګری خو دا په دې مخ نه دی بس صرف چې ټوپک اخلم په ګران یې راډزوامه قصه ورانه د پزان یې راډزوامه هغه شعر خو مې وي یار مرسل مازغه دي چې زما زړګی او زما ځان د خدای په ټپو کې نه چې پوره کېږي نه ارمان د خدای په ټپو کې نه دا بعضې انسانان د ټول عمري ژوندي وي او دا بعضې انسانان د خدای په ټپو کې نه چې حج عمرې له لاړ شي صرف تصویران وباسي یاره چې دغسې حاجیان د خدای په ټپو کې نه یو چې د خدای قرآن راواخلي په پیسو یې خرڅوي قاري صاحب دغسې مولیان د خدای په ټپو کې نه پردو تور سرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کې نه که چېرته زړه کې بل څوک وي ته یې نه یې خوښه خدای خو دې وړونکي ضمیر خان د خدای په ټپو کې نه ټیکټ ته راله کټ نه کوي ټیک شو بھائی علي صاحب بس زما نور مرای هغه تا وناست دی ټیک ته کنه ترنم پکې ونه شو کنه یار ترنم زړه مې د سینې نه ستا کوڅې دا چې ښکلې نه ده آینې لذي نو څه لذي زړه مې له سینې نه دی کوڅې لذي نو څه لذي او دلته کې چې راشي نو بیا یو په دوه ګناه کوي دا خلک کعبې لذي توبې لذي نو څه لذي مړی یې کې په خپله د تپوس یې څوک نشته دی بیا ورله سحر له جنازې لذي نو څه لذي او نه کېږي ماما د زوی تعلیم دی داسې نه کېږي دا خو کالجونو ته نشې لذي نو څه لذي ټیک ته له دې تره دی خو زما ورسره نه لګي دا ورکره هره میاشت کې شپې لذي نو څه لذي او مور یې پلار ته وویل په دې کشره لور ښه کېږم دا چې ضمیر وایي مې دروازې لذي نو څه لذي چې که شاعري غواړې یاري وکه خبره به شې ته که زړه دې چې مسافري وکه خبر بشي سحر په 10 بجې راپاسې ته څه خبرې سعودي دوبۍ کې مزدوري وکړه خبر بشي ته که پښتانه وجني نو خیر دې د تپوسې څوک دې ته خو ډس په پنجابي وکړه خبر پښتانه وجني خیر دې د تپوسې څوک دې ته خو ډس په پنجابي وکړه راکو ترجمه کړه که پښتانه وجني نو خیر دې د تپوسې څوک دې ته خو ډس په پنجابي وکړه خبر بشي ته هغه ویل زميره خلک په دې و پیژنې چېرته په ما خو شاعري وکړه خبر بشي ټیک شو بس دغه پاتې دی نو زمونږ دې ملګري نه اوس شاعري او دا د اردو ډېر ښکلی ښه شاعر دی ټیک ده ترجمه थोड़ा आसान है اردو में बस अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों मैं पंजाबी हूँ कोशिश करूंगा कि ऐसे शेर पढ़ूं जो आपको समझ आ जाए हमंद का एक शेर के मालका कोनो मकान दिया मालका कोनो मकान दिया मेरे दर्दां दी कामल दवाई दे दे जेड़ी हल कर दे तमाम मुश्किल ऐसी मुश्किल नहीं मुश्किल कशाई दे दे सारी उम्र विच इक्को सवाल कीता मैं ना आखदा सारी खुदाई दे दे सदका पंज हमंद रब्बल आलमीन तेरी हमंद रब्बल आलमीन तेरी सुनने वाला फरियाद शफीक तू ही है जरा जरा कायनात दा आखदा है मौला वादा उला शरीक तू ही है हर एक चीज ओजासी फना मिट के हर एक चीज ओजासी फना मिट के कायम रहने वाला अशर तक तू ही है किस्सा मुख्तसर शेख ना चीज आखे इशारा थी मौला नजदीक तू ही है माफ कर दे मौला कसूर मेरे माफ कर दे मौला कसूर मेरे तेनू शान प्यारी दा वास्ता ही हाकम मालिक रहीम करीम है तू कादर कुदरत न्यारी दा वास्ता ही बेशक मालिक के कुल खजाने आंदा तेनू शाही सरदारी दा वास्ता ही करम कर ख्याली ना चीज उत्ते तेनू कमली वाले दी यारी दा वास्ता है
مل آدم دا کڑک دا ہک دانا زمیر بھائی کہ مل آدم دا کڑک دا ہک دانا گل کیڑی نی حضرت سلیمان دا مل مل موسیٰ نہ کوتور نہ ہک جلوہ اٹی سوتر نی یوسف کنان دا مل جے مل خلیل اللہ دا دمبا ہک حضرت اسماعیل دی جان دا مل قسم رب دی ساری کائنات بھی نہیں میرے آقا محمد دی شان دا مل کئی نبی آئے اس جان اتے کئی نبی آئے اس جان اتے ساڑھے نبی جے نبی نہیں آ سکیا روشن ودوں ود رہے اسلام نو کر دے رتبہ آقا جے کوئی نہ پا سکیا عیسیٰ موسیٰ تے ویکھو کتور کتھے پر چن نو کوئی نہ ہلا سکیا میرے نبی دی ویکھ شان ستر اور کوئی نہیں عرش تے جا سکیا ایک اردو نشید کے خود کشی کو نکلا تھا تنگ آ کر خود کشی کو نکلا تھا تنگ آ کر جب انہوں نے سنا تو دوڑ کر آئے جو وعدہ مطابق نہ آئے تھے کبھی نہ آنے کی قسم وہ توڑ کر آئے انہیں پردہ نشینی کا ہوش نہ تھا کھلا سر تھا کچھ نہ اوڑھ کر آئے انگلی پکڑ کر وہ نثار میری واپس چھوڑنے مجھے گھر کا تھا ایک شعر حیات بھائی کی نظر ڈاکٹر صاحب کی نظر کر دیں ڈاکٹر سلیمان ماشاءاللہ ڈاکٹر سے ہو ان کی فرمائش کم ڈاکٹر دیں کہ شعر سجن تا سجنہ نو فخر ہوندا سلامنا شعر سجن تا سجنہ نو فخر ہوندا جیویں خان ضمیر خان دا یار آیات خان شعر سجن تا سجنہ نو فخر ہوندا جیویں خان ضمیر خان دا یار آیات خان سجنہ بیلیاں نال وفا مثال اس دی سجنہ بیلیاں نال وفا مثال اس دی پورے پختون دی شان آیات خان نہ جھکدا نہ مکدا نہ ڈارے ایسا وعدہ پابند گفتار آیات خان ثابت قدم زبیر آر ازمائش اندر سجنہ بیلیاں دا اعتبار آیات لا سوالو پڑکو یار ساری زندگی بے لوث گزاری جس نے ساری زندگی بے لوث گزاری جس نے وہ آیات خان پشاور دا رہن والا ساری زندگی بے لوث گزاری جس نے آیات خان وہ پشاور دا رہن والا ثابت قدم رہا ہر حال اندر گھاٹے سجنا دے خوب حسین والا چالنا شریکاں دیا سدا ناکام رہیاں آیات خان سدا پیڑ وچ بہن والا گل کو زبیر فیصلے دی گل حق دی منہ تے کہن والا بہت شکریہ جی ټوټل فرمایش ته ترنم دی دا پکې نه بیا خوند نه کوي مړه دا وروڼه بغیر کار وشي ډاکټر صاحب اوس خو اجمل به لاله نو اوس په پروګرام بیا را سره شو لګی جی اور بولو زه یو غزل ورته په ترنم کې وایم ټیک ده چالو کې لګاوم ابر ته د سی ویم چې زما د لاس ګټه ده تاسو له تیار راځي خولي ازکه دا شغله ده د سر ته بیا بل ته ویم ترنم کې چې زما د لاس ګټه ده تاسو له تیار راځي خولي ازکه دا شغله ده د رخسار راځي د قان بچي پلار ته دی وای نور نشي راتله سپوته یې وارته وکړي زخت د پلار راځي د خان بچي پلار ته دی وای نور نشي راتله سپوته یې وارته وکړي زخت د پلار راځي واده د رزق الله کړي د ماړې ساتي یو به د کار راځي بل به د بیګار راځي د ما پښتونه پتا سمره کاروبار شروع دی پښتونه سمره کپنونه ستاله پار راځي زما پښتونه پتا سمره کاروبار شروع دی پښتونه سمره کپنونه ستا د پار راځي مړه زمانه کی برنګ راوړي تاسو نه یې راخدا بیماری زر راځي صحت بیا په قرار راځي زمانه کی برنګ راوړي تاسو نه یې راخدا بیماری زر راځي صحت بیا په قرار راځي مړه زمیر سلی ونه دی زب سو وایم چې سهار روزي جو د شپې په 12:30 راځي یو څو شعر دی پورا غزل نه دی په ترنم کې ویل اجازه ته سوزي پمیګیرانا قدم راغله دې زمک جاړه پتا
غم راغلی دی نه چا د دوی ته واره که بس اوس ته به لګېږم چې په میږي رانا قدم راغلی دی زمکې جاړه پتا غم راغلی دی له دې پورې جومات درسته به غوږ کېدی د دې پورې جومات درسته به غوږ کېدی له دې خان حجرې ته بم راغلی دی په میږي رانا قدم راغلی دی راشه ګوره وینه سترګې تې وباسمه راشه ګوره وینه سترګې تې وباسم دا رقیب ستاسو په چم راغلی دی په میږي رانا قدم راغلی دی زمکې جاړه پتا غم راغلی دی په میږي رانا قدم راغلی دی پښتانه ورپکې بې ځایه مړه کېږي پښتانه ورپکې بې ځایه مړه کېږي سپرلی صرف په شرشم راغلی دی په میږي رانا قدم راغلی دی په میږي رانا قدم راغلی دی زمکې جاړه پتا غم راغلی دی په غزل کې رانغاړم جانانا په غزل کې رانغاړم جانانا دا د زنې خال دی په میږي رانا قدم راغلی دی زمکې جاړه پتا غم راغلی دی په میږي رانا قدم راغلی دی او که ضمیر د خلکو خوښ نه دی نو ولې که ضمیر د خلکو خوښ نه دی نو ولې بس خو ستا پته له کم راغلی دی په میږي رانا قدم راغلی دی ټیک شو بھائی یو شعر ډالۍ کې زمونږ هغه محمد بھائی د کوم چې معذوره دی پېښور کې خیال محمد بھائی ته خو داسې یو دوه شعر ووایم دوه شعر ورته یو بس چې خیال محمد بھائی ستاسو لپاره ښه واوره چې په ځوانۍ کې څوک مستي ونه کي سر دې وخوري چې د یار په مال چې یار خاني ونه کي سر دې وخوري فیسبوکي دور دې سړی په قلاره کېنه چې په ټیک ټاک کې څوک یاري ونه کي سر دې وخوري او دوه شعره چې ښه بدقسمته یم شک مې په خپل ځان پیدا شي چې زه یار کم بیا یې 600 یاران پیدا شي په دې دور کې غزل لیکل بیخي کوپر دی چې زه یې ووایم بیا یې وروسته شاعران پیدا شي نه جي کشمیر آزادول څه دومره ګران خوړلي چې 313 زاړه مسلمانان پیدا شي ټیک شو بس دی جی جی ارشاد ډېر زوړ ما لیکلی دی ښکار یې راته نه ارشاد په خپل هینډ رایټینګ ارشاد که غلطېږي معافي غواړم نه غلطېږي نو بس په هغه واپس پې به ووایو وایي چې نه واک لرم دلته مې ژوند په خوښه هلته اها ته که دې ته ژوندون وایې اها نو دا ژوند پورې خندا اها چې پیدا دې کړم ژوند له رالې را دې کړه شعور بیا دې منې د ژوندون کړم راپسې دې کړم دا سوري که څوک ملا پسې په ګوګل دې راله ډک کړو د خوبونو تلوسونه چې احساس عقل دې راکړو نو بیا مه کوه ګیله زه خو جوړ دې کړمه له خاورې ولې نه کښېنم په ځمکه زه خو جوړ دې کړم له خاورې ولې نه کښېنم په ځمکه په تلاش کې سرګردان یم د ښایست او د ښکلا واه بیا وایي چې هورې سپینې ښه نازکې درنه نه غواړم هلته هورې سپینې ښه نازکې درنه نه غواړم هلته چې شعور احساس یې نه وي کوي ګلو نه ښایسته چې تقدیر دې راله ولیکو او زه ترې وتې نه شم بیا به څه حساب کتاب وي د جزا او د سزا دې که لږه فلسفه ده دومره ټیکه ژوند به تېروي څنګه
او چې ځان دې رانه وغوښتو نو را دې کړو جهان او چې ځان مې در نه وغوښتو نو را دې کړو جهان زما تلاش کو ځان دې چې همیش دې اختیار ډېر مننه د څاڅکو د شبنم نه مې دې ځان له جوړه کړې د څاڅکو د شبنم نه مې دې ځان له جوړه کړې د زړه وینې مې ورکړې ته کسره ده د حیا او ښه پوهېږم چې په سمې وس نه رسېږي دلته چې نه یار لرم نه واک لرم نه نوم د پښتونخوا ډېر 2015 خوب مې لیدلې په خوبونو پسې اور بلېدو زما په ټولو ارمانونو پسې اور بلېدو ملا صاحبه چې له دغې خوب تعبیر به څه و تنې پرتې وې په سرونو پسې اور بلېدو ستاسو په ښار خو یې لوګې قدرې درغلی نه دی یو پښتونخوا وه په کلونو پسې اور بلېدو ستاسو په ښار خو یې لوګې قدرې درغلی نه دی یو پښتونخوا وه په کلونو پسې اور بلېدو د پښتنو د باغ مالیار به باغ له څنګه راشي په پېښور کې په ګلونو پسې اور بلېدو د اختر ورځ وه او جړا د هدیرې نه راتله څه په زړو زړو یادونو پسې اور بلېدو چې سپین رښتیا مې ورته وویل نو انجام یې راټو ځکه مې نن په تصویرونو پسې اور بلېدو ضمیره څنګه یې لیونی نه کړې او مړ یې نه کړې چې ته ولاړ یې په شعرونو پسې اور بلېدو یو لوګی دی د لمبې نه وتی دی یو لوګی دی د لمبې نه وتی دی یو سړی د چا د خولې نه وتی دی یو لوګی دی د لمبې نه وتی دی یو سړی د چا د خولې نه وتی دی دا سړی به په رڼا ورځې ځان ولي دا سړی به په رڼا ورځې ځان ولي د باچا د فلسفې نه وتی دی دا سړی به په رڼا ورځې ځان ولي د باچا د فلسفې نه وتی دی او شعر رانه پکې هېرېږي بخښنه غواړم که نور د چا څه ویلي او په یاداشت څوک سر که بل نظم وي غزل وي یو نظم دی خو هغه هم وړوکی وړوکی لیکلی شوی دی ارشاد ما سره کې د خپل هغه زما چې نوټس و د هغې نه مې شارټ اخیستی دی جی وی ماڼۍ دې تاله کېږي او پټکي دې خاورې کېږي د لر او بر خوبونه دې په اور ورپسې کېږي په ځان یې اخته کړې یو مقصد لوی مقصد در نه هېرېږي همدغه د اغیارو سیاست دې رښتیا کېږي ته هلته یې اخته کړې په جنګونو په چلولې که روس د امریکا ده نو هم تا ته یې کړې چلولې زه دلته یم بېواکه زه دلته یم بېواکه بې اختیاره په وطن کې په زړه مې تلوسې دي په سرونو مو غوبل دی لاسونه مې پرې کړي دي پراته بلوچستان کې وجود مې دړې وړی دی په ستر پښتونستان کې او نهر نهر پراته یو په دا لوی افغانستان کې وطن کو مې ځای ورک شو څه پراته یو په ایران کې وی غټ پک دی په سر ایښی خوا کې ناست دی د ملا جنګی دی د یو بل سره په کور دی واویلا سوري زما دا فون دی زه لګولم زما دی که چا د یو بل سره په کور دی واویلا دی بل ته وی وهای تعالی مو تړي ملا کار د مدام دی د دې اخلي دی تنخوا دا نن چې په ټوټو کې بیل یې نو داولې دا نن چې په ټوټو کې ته بیل نو داولې دا چادر له وحدت دی داسې تار په تار شیندلې ته بیا د تاریخ د جبرلان د سانی ولې ټټر د دې یخنه دی پتا ته بیا په دار ختلې تقدیر درته د ښکاري در نه ووته لشا وطن دې دړې وړې او ته پروت په میکده او غیرت دې چرته لاړو جوړې ډوبې په نشه ناموس ته تاله کېږي پاسه وښیه غوسه او نصر دې ځان له مات کړو او نصر دې د دښمن په پوس پالن کې پروت یې ښه څادر کې رنګی رباب د حورو د جبین لوی ده خو وای وروره چې ویل غزل وایا وای وروره دا خو آزاده مشهوره شاعره ده
کله چام څه فرمایش او څه ویلې شي راشه فرمان کسکر په واده پکې ویل شي هغه پرمان کسکر خدغه کلیواله دی کنه ده یو اجمل دی او یو باچا دی پاره ثوابای خو بیا غزل وایا هغه له 100 پیره ورغلې 100 پیره ولا ورغلې کرنل شیرخان له 100 پیره ورغلې ها 100 پړوي دی پکې دنه 100 تاله لګېدلې دي کړه دا زنګ ملګری دی اجمل بھائی دی باچا بھائی دی عباس ته څه شو عباس کیمرا نیولې ده عباس ته نو بیگم پروګرام د دوی سره بیگا خو دوی ځان خستړې کړې دي باچا صاحب اجمل ډېر خپه دی چې څه چللې ٹھیک تھا بھائی अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जमीर भाई जी हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। बच्चा वीडियो में पता ड्रॉप करा बक्सवर को जाजी से देना पहुंची